په دې ویډیو کې زه غواړم تاسو ته نن بیا د سورت کولو یو خاص میتود در وښیم. د دې په خاطر باندې چې خپل ارقام سورت کړئ. موږ د افغانستان ولایتونه، نفوس او په هغو کې په هر کیلومتر مربع ساحه کې د نفوس تراکم زه تاسو ته طبقه بندي کوم. نو په دې ویډیو کې موږ غواړو چې تاسو ته دا وښیو چې د افغانستان کوم ولایت کې ډېر نفوس دی او په کوم ولایت کې ډېر کم دی. د جدول به مو انتخاب کړئ. چې کله مو عنوان انتخاب کړ، په هوم مینو باندې وکلیک کړئ او دغه آخرې برخې ته راشئ. دلته د سورت او فلټر دا چې کله پیدا کړ، په فلټر باندې به کلیک وکړئ. تاسو ته به د مثلث علامې معلومې شي. کله چې د مثلث علامې معلومې شولې، معنا دا چې دلته فلټر اوس لري. صحیح شو؟ د پاپولیشن یا د نفوس په ساحه باندې به راشئ او دلته به د A نه تر Z پورې ووایئ، یعنې د واړه نه تر غټ پورې. صحیح شو؟ نو دلته به ټول د افغانستان هغه ولایتونه چې د نفوس په حساب باندې کمترین نفوس لري هغه نورستان دی، پنجشیر دی او نیمروز دی، او تر ټولو ډېر نفوس چې لري هغه کابل دی. صحیح شو؟ اوس راشو موږ به وګورو د نفوس د تراکم په حساب به وګورو چې په کوم ولایت کې ډېر نفوس دی. نو د دې په خاطر باندې چې بیرته موږ خپل اولي حالت ته ولاړ شو. دلته چېرې تاسو ووینئ د مثلث په شا کې یو بل وکتور دی، پورته خواته علامه ورکړل شوې ده. په دې باندې به بیا کلیک وکړئ او چې کله مو علامه پرې وویله، دا د منځه ولاړه نه. د دې په خاطر باندې چې موږ دا ټول فلټر کړي دي. د دې په خاطر چې تاسو بیرته اولي حالت ته لاړ شئ، کنټرول زید به ووایئ، بیا به کنټرول زید ووایئ او موږ به هغه اولي حالت ته راشو، یعنې د بي سي ډي په حساب باندې چې برابر شوي وو. صحیح شو؟ اوس به راشو د تراکم د نفوس په حساب به وګورو. په دې مثلث باندې به کلیک وکړئ. په دې باندې چې کلیک کړو، بیا موږ غواړو چې دا ور یا داسې سورت کړو چې د غټ نه په کوم ځای کې په هر کیلومتر مربع ساحه کې ډېر خلک وجود لري. سورت لارجست تو سمالست، یعنې د غټ نه وړ ته یې موږ سورت کړو. صحیح شو؟ کابل په هر کیلومتر مربع کې 1150 نفر ژوند کوي. بیا کاپیسا ده، د کاپیسا نه وراخواته ننګرهار ده، خوست، او تر ټولو کم خلک چې دي هغه په نیمروز کې دي. یعنې د نیمروز ساحه ډېره ده، نفوس یې کم دی. نظر هغو ساحې ته په هر کیلومتر مربع کې تنها 4.3 خلک ژوند کوي. اوس به راشو موږ بیا دا د ای بي سی ډي یا د الفبې په حساب باندې به دا طبقه بندي کړو. نو تاسو په ولایت ته راشئ، په ولایت کې دغه مثلث باندې به کلیک کړئ او تاسو به د A نه تر Z پورې دا ټول سلیکټ کړئ. صحیح شو؟ د A نه تر Z پورې د بدخشان نه په B باندې شروع کیږي او آخر یې باید په Z باندې ختم شي. زابل ولایت دی. صحیح شو؟